زما نوم ثنا اعجاز دی او تاسو ګورئ ویګل میډیا. سلامونه او احترامات. هیله ده چې ټول په لر او بر کې او په نړۍ کې چې چېرته هم پښتانه افغانان میشته دي ښاد به یې آباد به یې او په خپل کورونو کې به دې وخت کې د کرونا وایرس د بچاو لپاره کورنټین شوي. ما هم ځان بیل کړی دی او زه تېرې یو هفتې نه بهر هیڅ کار دپاره چې ضروري کار نه وي زه بالکل نه ځم او د هغې سره ما یو بله سلسله چې شروع کړې ده هغه دا ده چې په کور کې نه صرف په خپله بلکې د ټولو باندې وار په وار لاس وینځل، د ټول کور صفایي کول، په هغې کې ډیټول یا نور د صفایي دغه استعمالول او د هغې هر څه سره کوشش دا هم کول څه ملګرو په مرسته چې هغه خلک چې وس نه لري او مزدور کار دي د هغې سره هم مرسته کول. بل په کور کې که مونږ ایثار شو نو ډېر څیزونه کولی شو، لکه ما ډېر مودې راسې چې کوم لیکونه راته پاتې وو هغه ټول لیکونه ما مکمل کړل او د هغې سره د ادب زه ډېره شوقین یم نو د مختلف ادبونو ناولې او ډېر لیکونه ډېر کتابونه مې هم ولوستل. نن سبا چې کوم کتابونه لولم په هغې کې د ګبریل ګاسیا مارکیز دا کتاب دی د وبا په ورځو کې مینه او فلسفه هم د ډیورنټ صاحب فلسفه بلکې د چین د ادب نه څه ژباړې دي بالزاک او وړه درزنه هغه مې هم شعر وکړي دي او ورسره څنګه تاسو ته وایي خپل لیکونه هم مکملوم. دا ټول هر څه مونږ کولی شو د دې ټول هر څه سره چې د ډېر مودې راسې به راته وخت نه میلاوېده د کور هغه ګوچونه هغه المارۍ هغه تاخونه چې صفایي غوښته سمول یې غوښتل هغه ټول سم کړل. دا خو یو مثبت اړخ کې دي چې بل خپل کور کې خپل خلکو سره مور پلار سره ټول سره وخت تېرول او وار په وار د ټولنیز رسنو د لارو خلکو ته هم دا پیغامونه لیږل چې خپل ځان هم بچ وساتئ او نور خلک هم د دې وبا نه وساتئ. چېرته هم چې اوسئ د دې وبا نه بچ وساتئ، ځان ښاد و باد وساتئ، خپل ځان هم صفا ساتئ او خلکو ته هم د صفایي دغه کوئ. ماسک لګوئ چې بار ځئ، لاس بار وینځئ. ډېره مننه.